هلمند کې د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست په همکارۍ د نیالګیو روزنې اتحادیې لخوا شاوخوا 450,000 بېلابېل میوه لرونکي او زینتي نیالګي په نرسیو او کریو کې روزل شوي دي. د دې ترڅنګ د کرنې ریاست لخوا 2 لکه نور بېلابېل میوه لرونکي او زینتي نیالګي روزل شوي چې په راتلونکي موسم کې به بزګرانو ته په واک کې ورکړل شي. دلته موږ تر روزنې لاندې اوس نیولي دي چې مثمر او غیر مثمر دي. چې په مثمر کې موږ شفتالو، ګرنګیچ، الوچا، پلم، دوه قسمه، زردالو، الو بخارا، دغه نارنج، لیمو، دا په توت، انګور، تاک، دا موږ په مثمر کې تر روزنې لاندې نیولي دي. بلخ بیا د دې ولایت یو شمېر بڼوال خوښ دي چې له روزل شوو نیالګیو څخه برخمن کیږي او له کرنې ریاست څخه غوښتنه کوي چې دغه پروسه دې دوامداره وساتي ترڅو دوی له خپلو کروندو څخه سالمه ګټه پورته کړي. اوس د زراعت ریاست مثال دا نالان چې د ټولو معلوم نالان دي مثلا موږ یې راوړو بیا پیوندوو نال موږ دا سم نال دی مثال کو ډېر خوشحال خلک راځي مثال بازار مثال په لوړ قیمت دلته د پخوا نالان خو د کار نه و د ولایتو څخه به راتله دلته بیا خرڅول هغوی به داسې کار نه کوه. اوس خو به خپل د کور نالان دي دا داسې هر ځای چې ویسې معنا لګېږي نو هر یو په دغه خوشحاله چې هر یو کور ته ویسي جندي ولایت دی مثال هر یو خپل په کور په ژوند کې چې کشیر دی هغه ډېر سیده رسېږي نه خپل انداز ته ځان رسوي. دا په داسې حال کې دی چې د هلمند کرنې ریاست لخوا هر کال د دغه ولایت کروندګرو ته بېلابېل اصلاح شوي تخمونه هم ورکړل شوي دي.